بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عزت مندو لدنكو أو لدنكو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نندرس بنزم درس التجويد ده، ونندرس كي بتشو مهم خبري تاسو سره شریکو سیدا مهمه خبرې په مختصر شکل باندې په لنډو الفاظو کې به تاسو زده کړئ، او د مو هڅم همیشه مداوي کوشش مداوي چې تاسو ته په مختصر ډول درس وړاندې کړو. نن درس کې به اوله خبره علم التجوید حکم بیوي، په لغات کې علم التجوید څه شي ته وایي، او په اصطلاح کې علم التجوید څه شي ته وایي. اول په دې کې درې خبرې: النون والمیم المشددتين. په قرآن عظیم شان کې چې نون راسي په سر باندې شد وي، میم راسي په سر باندې شد وي، د دې حکم څه ده او قاعده د تجوید په کې څه شی ده. الحمدلله تاسو په تیر شوي درسونو کې مخارج الحروف مو وپېژندل، د ژبې مخرجونه مو وپېژندل، حلقي مخارج مو وپېژندل، او حروف المقطعه مو وپېژندل. 9 حرفونه چې قرآن عظیم شان ترې جوړه ده مو ټول په تیر شوي درسونو کې زده کړل. هغه درسونه د مو د یوټیوب په چینل کې ستا په صفحه کې مست تاسو کوشش وکړئ هغه درسونه زده کړئ. په دغه درسونو کې به ان شاء الله تکلیف نه وي درته. هر مؤمن ورور چې تیر شوي درسونه زده کړي وي، دغه درس کې به ان شاء الله ستونزه ورته نه وي. دا درس هم کوشش وکړئ ډېر ښه زده کړئ، راتلونکي درسونو کې به مشکلات درته نه وي. عزتمن اولیدونکو، په درس شروع کوو. علم التجوید، اولنۍ خبره د تجوید علم حکم څه شی ده. د موږ علما کرام وایي د تجوید علم زده کول په هر مسلمان واجب دي. هر مؤمن مسلمان تر خپله وسه باید کوشش وکړي چې علم د تجوید زده کړي او ځان ورباندې پوه کړي. نه زده کول د علم التجوید، کوشش نه پکې کول، هغه مؤمن مسلمان ګناهګار ده. په نه زده کولو د علم التجوید او سستي پکې کول، هغه انسان ګناهګار ده. او زده کولی کوشش پکې کول په هر مؤمن واجب ده. بعضې علما وایي چې علم التجوید په دوه قسمه ده، یو عملي ده بل علمي ده. عملي فرض عین ده او علمي فرض کفایي ده. دا د نورو علماو خبرې دي. په احترام سره د موږ علما علم د تجوید زده کول واجب او سستي پکې کول ګناه. دا یې تعریف لنډو او مختصرو الفاظو الله دې وکړي چې زده یې کړي. اوس علم التجوید په لغات کې څه شي ته وایي؟ په لغات کې علم د تجوید ښوالي ته وایي. یو انسان د بل ته وایي دا کار ښه وکړه، دا کار په دغه شکل ښه، په ښه طریقه قرات وایي، په ښه طریقه داسې وکړه. تحسین ښوالي ته وایي په لغات کې تجوید. یو کار په ښه شکل، په ښه صورت سره، په ښه کیفیت سره کول. او په اصطلاح کې علم د تجوید مهم ټکي مختصر. په اصطلاح کې علم د تجوید هر حرف له خپل مخرج ادا کول، او هغه حرف ته خپل حق ورکول. اسانه اصطلاح کې علم د تجوید دی ته وایي دا 9 حرفونه چې تاسو په مخکې درسونو کې وپېژندل، د 9 حرفونو الف نه بغیر، ځکه چې په الف ځان ته درس کې به ان شاء الله په تفصیل سره تاسو ته خبر وکړو. الف چې ایسته کې 28 حرفونه پاتې کېږي. دغه 28 حرفونه له خپل مخرج نه ادا کول او خپل حق ور ادا کول د دې حرفونو چې تفخیم ده او ترقیق ده، ډک ادا کول دي، تس ادا کول دي، او داسې نور حقونه چې دا حروف لري. دا اصطلاحي معنا سو. هر حرف له خپل مخرج ادا کول او هغه حرف ته خپل حق ورکول چې هغه تفخیم او ترقیق او داسې نور حقونه یې دي. ښه، دا خو مو وپېژنه، الله دې اجر درکړي. کوشش وکړئ په دغه شکل مختصر زده کړئ. حکم مو وپېژندل، په لغات کې مو وپېژندل، په اصطلاح کې مو وپېژندل. اوس درس د نن درس مهم درس النون والمیم المشددتين. نون او میم مشددتين. شد دې ته وایي. تاسو د نون ته وګورئ، د نون په سر باندې شد راغلی ده. ګورئ مخکې درس کې ما تاسو ته ویلو چې د دغه شد وظیفه څه شی ده او غوښتنه یې له مخکې حرف نه څه شی ده. په اولنی درس کې الله دې تاسو ته اجر درکړي. که چا نه وي لیدلی اولنی درس وګورئ. په نون باندې چې دا شد راسي، په ټول قرآن عظیم شان کې دا قاعده زده کړئ، ډېره مهمه قاعده ده. نون چې شد وي ورباندې، او میم چې دا شد وي ورباندې. دا شد خو مو وپېژندل، دې ته شد وایي. ګورئ زه یو څه درته غټ ولیکم. دا شد په ټول قرآن عظیم شان کې چې نون راغی او په سر باندې شد و، دا شد و.
او میم راغی په سر باندې شد و دا خو نون او میم مشددتین شو شد شو ور باندې د دغه دواړو حرفونو حکم چې شي ده حکم الغنه ده حکم څه شي ده حکم غنه ده په دغه دواړو حرفونو کې به غنه ادا کیږي په تیر سوي ګوري د دغه حرفونو مخرج تاسو ته معلوم شو چې د میم مخرج شفتین دي او د نون مخرج د ثنایا علیا او غاپونو وروي دي مخرجي خو له دغه مخارجو سره به غنه هم ادا کول کیږي په تیر سوي درس کې تاسو زده کړل اوس د دغه دواړو حرفونو حکم څه شي ده غنه ده غنه څه ته وایي غنه هغه صوت ده چې د سپنګې د سپنګو په خیشوم کې په تینکو کې هغه صوت راوځي او ادا کیږي په سپنګو په تینکو کې هغه صوت راوځي د باندې راوځي مخرج تینکی خیشوم سپنګه ده سپګمو یا سپنګه نو مرته اخلي حکم الغنه د دې دواړو حرفونو اوس دا غنه به څومره اندازه کش کول کیږي په دې حرفونو کې تاسو یې حکم وپېژندل د النون والمیم مشددتین شد مو وپېژندل چې دا شد ور باندې راغلی وي په نون او په میم باندې په نون او په میم باندې چې په قرآن عظیم شان کې په هر ځای کې شد راغلی وي حکم غنه ده غنه به پکې ادا کول کیږي حکم غنه شو دا غنه په اندازه د دوه حرکتونو به کش کوي په اندازه د دوه حرکتونو به کش کوي دوه حرکتونه یعنی ثانیه واحده یو ثانیه او یا د یو حرف په اندازه د الف په اندازه باندې ګوري ثانیه یاو یا مثلا ګوته داسې خلاصوي ګوري دا دواړه باندې دي دای اندازه شو دوه حرکته د دوه حرکتونو په اندازه باندې دا خو موپیز سینون مشدد او میم مشدد حکم غنه ده او غنه په اندازه د دوه حرکتونو به کش کوي اوس په مثالونو کې به تاسو ته واضح شي مثالونه د دغه میم مشدد او د نون مشدد مثالونه ان الذين ګوري نون ده شد ور باندې راغلی ده نون ده شد ور باندې راغلی ده د شد لمخکې حرف نه غوښتنه شي ده چې لما سره وجنګيږي لما سره وجنګيږي ان بعض ورونه دا شوي ان الذين دا غلط ده ولی تا وفزن چې د نون په سر باندې شد راغی الته حکم دی غنه ده غنه به د دوه حرکتونو په اندازه باندې وي څنګه به ادا کوو ان الذين دوه حرکتونو ان الذين ګوري صوت چیرته ولاړ سپګمې ته ولاړ سپګمې ته چې کله صوت لاړې هغه صوت غنه ویل کېږي چې له خیشوم نه راوځي ان الذين دا غنون کې بدل ته صوت په سپنګو کې د دوه حرکتونو د یوې ثانیې په اندازه باندې به وسطي بیا به ورسته نور الفاظ وایسته ګوري اوس میم ده په سر باندې شد راغلی ده میم ده په سر باندې شد راغلی دا دواړه حرفونه خو تاسو وپېژندل دلته اوس ثم ده په ث نه وروسته میم راغلی د میم په سر باندې شد ده څوړ بیا ادا کوو ثم داس بینه وایسي ثم نه ثم په میم کې به د دوه حرکتونو په اندازه حکم دی غنه ده الته به د دوه حرکتونو په اندازه باندې غنه وکړو لکه فأما الذين داس بينوسي فأما الذين نه ولی قاعده دي چې شرانه پات سو دی غنی حکم دی غنی ده دلته په میم کې په سر باندې شد فأما الذين آمنوا فأما الذين جنات دا دي نون نقطه رانه هيرو جنات تجري داس بينه ويسي جنات تجري جنات داس بينه ولي دلته حکم دی غنیه ده چې نون ده د نون په سر باندې شد ده چې غنه به د دوه حرکتونو په اندازه په وخت د نون مشدد او د میم مشدد کې به په هر ځای کې چې نون او میم مشدد راغلی حکم دی غنیه ده او غنه به د دوه حرکتونو په اندازه باندې کش کوي جنات فأمه
فأمه داس بنويسي فأمه نا غلط ده ولي دلته ميم ده مشدد ده او دي ميم مشدد کې څه شي ده غنه ده او غنه به د څو حرکتونو په اندازه کش کول کېږي دوه حرکتونو په اندازه فأمه کا مختصر به بیا تکرار کم علم التجوید مو پیژندل لغات کې څه شته وایي په اصطلاح کې حکم څه شي ده نون والمیم مشددتين په قران عظیم شان کې نون مشدد راسي دا شد او میم مشدد دا شد حکم څه شي ده حکم غنه ده غنه به د څو حرکتونو په اندازه کش کول کېږي حرکتان د دوه حرکتونو په اندازه ثانیه واحد د یو الف اندازه په مقدار باندې مثالونه دادي دا خو ما 5 مثالونه تاسو ته په ټول قران عظیم شان کې سې د نون په سر باندې شد او د میم په سر باندې شد دوه حرکت به کش کوي حکم غنه ده الله رب العالمین دی وکړي سجده یې کړی تر نورو درسونو دا درس زده کړي ان شاء الله راتلونکي درسونو کې له موږ سره اوسئ په الله مو سپارمه د مو یوټیوب چینل کې ټول درسونه سته امر الته باندې درسونه ټول درځي کوشش وکړئ تیر سوي درسونه نن درس زده کړئ په الله مو سپارم الله مو حافظ والسلام علیکم ورحمت الله